سلامونه مې ومنئ ملګرو، امید لرم چې جوړ و روغ خوښ او خوشحاله به د ژوند چارې به ښه په خوشحالۍ در باندې تېرېږي ملګرو. که دا ستاسو لومړی راتګ وي زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ. له ټول نه مخکې زموږ هره نوې اپډیټ ویډیو در تاسو پورې در ورسېږي. ملګرو نن غواړم په نن ویډیو کې تاسو ته د واتساپ څلور جالب سیټینګونه وښیم چې البته یو سیټینګ پکې د دغه دی چې موږ ستاسو نمبر د بلاک کېدو له ژغورېدلای شي. په اړه معلومات درکوم. ویډیو خامخا در پای وګورئ، د ملګرو سره یې شیر کړئ. که تاسو نوي یاست زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ او ټلګرام چینل کې خامخا راسره ملګرتیا کوئ. ټلګرام چینل کې مستقیم موږ سره رابطه کولی شئ. هلته موږ د پري ماینینګ پروژو په اړه موبایل جالبه زده کړو په اړه باندې لنډې ویډیوګانې محله د ټلګرام چینل ته پورته کوو. نو راځه ملګرو په ویډیو باندې پیل کوم. راځو واتساپ ته. کله چې واتساپ ته رالو پر 3 ډاټ پر دغه اپشن به دلته کلیک وکړئ. کله چې مو دلته کلیک وکړئ راځو سیټینګ لاندې دغه اپشن ته دلته به راسئ. دلته چې مو کلیک وکړئ لاندې به اوس موږ تاسو که زموږ تاسو موبایل به ګالرۍ ته البته غواړم لومړی اپشن چې موږ تاسو د موبایل ګالرۍ ته تصویران یا ویډیو خپل پر سر ډاونلوډېږي ډیټا رالکه ګرده شان تللي وي ذخیرې ته دلته به راسئ دغه اپشن ته. کله چې دې اپشن ته رالاست پر دې مو کلیک وکړئ. دلته درې اپشنونه چې دغه درې سره به تاسې دا درې اپشنونه دغه وینئ دا درې سره اپشنونه به تاسې بند کړئ. څنګه به بند کړئ؟ پر لومړي اپشن زه کلیک کوم. دا به لومړی داسې ټول داسې ټیکمار وي. دغسې به ټیکمار دا درې سره اپشنونه به پر دغه رقم ټیکمار وي. تاسې به راولاړ شئ دا یو به داسې کړئ عکس دی صوتي پیغام دی ویډیو دی اسناد دی دا به ټول داسې لغوه کړئ. همداسې دویمه خانه به هم داسې کړئ پر تایید به کلیک وکړئ. درېیمه خانه به هم پر دغه رقم باندې کړئ پر تایید به کلیک وکړئ. نو دا یې لومړی سیټینګ شو. راځه ملګرو دویم سیټینګ ته راځو. چې څه شاته اوسه موږ تاسې مثال کله چې زموږ تاسې یو څوک موږ ته ووایي چې ګروپ ته خلک اضافه کړئ نو مشکل دغه دی چې ګروپ ته خلک اضافه کوو اوس موږ تاسې نمبر بلاکېږي د واتساپ له خوا د چا د ځینو ملګرو نمبرونه خو ان د شپږو میاشتو اووه میاشتو لپاره قید شوي. نو دغه د کار د مخنیوي لپاره به موږ تاسې راسئ دغه اپشن ته. البته یوه یاد اوري درته غواړم چې ویې کړم چې دا اپشن په سلو کې 50% باوري معلومېږي نور نه. خو زه بیا هم درته وایم چې څوک ګروپ ته مه اضافه کوئ. که اضافه کوئ د ګروپ لینک ورته لېږئ چې هر ملګری درته وایي هغه لینک ورته لېږئ د ګروپ ته ورته رااړوئ. او کېدای شي ور اضافه کوئ د یو چا نمبر نه بلاکېږي د ډېرو ملګرو نمبرونه بلاکېږي. راباسئ پر دغه یو اپشن به کلیک وکړئ. دلته به د سر پر اپشن باندې کلیک وکړئ. د سر اپشن ته به دلته راسئ دغه اپشن باندې به کلیک وکړئ. کله چې مو دلته کلیک وکړئ اوس دغه اپشن زما د ان دی. لومړی چې تاسې راسئ دغه اپشن ته دا اپشن به داسې وي داسې به بند به وي. تاسې به راسئ پر دغه اپشن به کله چې کلیک وکړئ داسې به ان کړئ. د دې سره به تاسې که ګروپ ته خلک اضافه کوئ ستاسې نمبر به نه بلاکېږي. کوښښ وکړئ چې لینک ورته ولېږئ هغه طریقه پر صحیح ده ځکه چې دا د واتساپ د قانون سره په ټکر کې ده. د دې څخه شاته وځو. راځو درېیم اپشن ته. درېیم اپشن موږ ته که موږ تاسې څوک خپل پر سر ګروپونو ته ورچې د دې کار مخنیوی موږ تاسې څنګه کولی شو. راځو پر دغه اپشن باندې به دلته کلیک وکړئ. دلته چې مو کله کلیک وکړئ راباسئ دغه لاندې به څه خانه سکرول کړئ. دغه اپشن ته به راسئ همه ګروپ دا همه ګروپونه یعنې دغه ګروپونو ته به راسئ. کله چې دلته اوس د هر چا چې دا ملګري چې واتساپ وي هغه به پر دغه لومړۍ خانه باندې ولاړ وي. که تاسې غواړئ چې هر څوک مو ګروپونو ته اضافه کړئ پر دغه لومړۍ خانه بیا پرېږدئ. که یا ماسې مثال زما سره چې نمبرونه ثبت چې هغه د دویمه خانه ده. که غواړئ چې یو نفر مو اضافه کړي چې هغه به تاسې دغه خانه انتخاب کړئ. زه خپله هغه خانه پرېږدم چې هر څوک کولی چې ګروپ ته مې اضافه کړي. د دې څخه ووځو. راځو څلورم سیټینګ چې موږ تاسې څنګه کولی شو خپل د واتساپ پر صفحه باندې یو ښکلی تصویر ولګوو. نو راځو دلته به راسئ کلیک به وکړئ. البته په پښتون سره دلته دغه ځای د ګفتګو اپشن ته به راسئ. دغه اپشن ته به دلته راسئ. دلته چې مو کله کلیک وکړئ دغه دویم اپشن ته به راسئ. له سر د خوا دغه دویم اپشن دغه به انتخاب کړئ. کله چې مو دا انتخاب کړئ د دې سره تاسې کولی شئ خپل پر واتساپ باندې یو عکس بدلوئ. دغه لاندې اپشن دلته به راسئ. ما خپل یو عکس پر درول دا تکراروم. دلته چې کله راغلو موږ تاسې به کلیک وکړو د موبایل ګالرۍ ته به راسئ. زه دغه تصویر ورته دروم. ګورئ دا تصویر مې ورته را اپلوډ کړي. دلته به کلیک وکړو پر تنظیم باندې. نو دغه زموږ د واتساپ پر ګالرۍ باندې دغه عکس ودرېدی. نو د دې څخه شاته اوسه. که موږ تاسې ته مثال وغواړو اوس یو پنځم اپشن اخري اپشن دغه دی چې که تاسې غواړئ چې موبایل ته مو هره ویډیو تاسې ګورئ هغه خپله ګالرۍ ته ولاړ شي نو دغه اپشن به دغسې پرېږدئ. او که نه غواړئ چې یا زموږ د موبایل ګالرۍ ته دې نه ځي نو دغه اپشن ان کړئ. کله چې مو دا اپشن ان کړئ ستاسې ګالرۍ ته به یوه ویډیو هم نه ځي. نو زه خو غواړم چې زما د موبایل ګالرۍ ته ویډیو ولاړې شي نو دا اپشن ورته
بندوم. دې سره موږ موبایل ګالرۍ ته ویډیوګانې نیسي. ربه دې دا ښایسته ویډیو موږ ته راکړي. اجازه ده. الله په امان. ښې چارې.